السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. د پښتو د کره الفاظو د زده کړې دوهمه ویډیو. آب و تاب، شان او شوکت. آب و دانه، روزی، رزق، خوراک، څښاک. آب و هوا، موسم، د یو ځای طبیعي حالت. ابهام هغه بیان یا تحریر چې وضاحت پکې نه وي، غیر واضحه. ابیات شعرونه، د بیت جمع، کورونه او هم خونی. ابوی مور، مور ته د خطاب کلمه، هر مشر ښځې ته د درناوي کلمه. اپلیتی کنزل، بد رد ویل، پوچې خبرې، سپکه خوله خوځول. اپوټه، الټه، اړولی، پړ مخ. اتحاد یو کېدنه، اتفاق. اترې د خبرې تابع محمل، لکه خبرې اترې. آتش هور، اور. آتشګیر هغه څیزونه چې ډیر ژر اور اخلي. آتشین اور سره متعلق، د اور سره نسبت لرونکی. اتصال یو ځای کېدل، سره لګېدل، وصلېدل، رسېدل. اتفاقاً تصادفاً، ناڅاپه. اتفاقي ناڅاپي، ناګهاني. اتڼ د پښتو قومي ګډا، شور، زوږ، غوغا. اتوب د اوړو جوړ شوی یو نرم خوراک، لیټۍ، بېمزې خوراک. ټارۍ، برج، مورچې لرونکې برج، حفاظتګاه. ایټال، معتل، ځنډېدلی، ایسار. ایټالول، ایسارول، معتلول، ځوړند ساتل، له کاره ویستل. ایټالېدل، ایسارېدل، پاتې کېدل، معطل کېدل. اټکل، چل، هنر، ګمان، خیال، تخمینه، اندازه. اټکلول، اندازه لګول، ګمان کول، خیال کول. اټکلېدل، اندازه لګېدل، تخمینه لګېدل. اثري، پایدمن، اثر لرونکی، باتریا، پاگل، لیونی، دیوانه. اجابت، قبلول، قبولیت، لوی بولی. اجاړ، وران، برباد، ویجاړ، غیر آباد.